سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کی او بس په مانځه دی ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځله د اودس کوي، نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي، نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې روان او تلی، نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي، نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي، نو د ده د اودس اندامونه چې دي، مخ او سر او لاس او خپې، دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي. وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپښین منزله د تیاری وکړو، نو چې د ماسپښین مونځ دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ د خدای قبول کړو، نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دی وکړو، د مازیګر د مانځه تیاری دی وکړو. چې مازیګر مونځ دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ د خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي، چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو، نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو، بال بچ تباه شو او سیله